له سلو څخه په زیات توپیر د لوبډلو بریاوې په نړیوال جامونو کې. دلته هغه لوبډلې در پیژنو چې د نړیوال جامونو په لړ کې مقابل لوبډلې ته له سلو څخه په زیات توپیر باندې ماتې ورکړې ده. لومړی سریلانکا په 2000 کال کې د کینیا لوبډلې په خلاف باندې د 102 منډو په توپیر سره ستره بریا ترلاسه کړه. ورپسې بیا په 2024 نړیوال جام کې چې نننۍ لوبه وه، ویسټ انډیز یوګاندا لوبډلې ته د 134 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. یوګندایي لوبډلې په یوازې 9 منډو آوټ ډول وسوځوله. ورپسې ساوث افریقا لوبډله په 2009 کال کې سکاټلند لوبډلې ته د 113 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په څلورم او پنځم ځل کې افغان لوبډلو موقعیت لري. افغان لوبډلې یو ځل په 2021 کال کې د سکاټلند لوبډلې خلاف 113 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه چې مجیب الرحمن پکې 15 وکټې هم اخیستې وې. او ورپسې افغانستان د یوګاندا په خلاف په همدغه نړیوال جام یعنې 2023 کې د 115 منډو په توپیر ستره بریا ترلاسه کړه چې ګوربز پکې 16 او فاروقي پکې 15 وکټ ترلاسه کړې.